د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو بخیر. عزتمندو لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمه خبرونو سرټکي. په دوحه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې اترې د افغانستان د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د لوړپوړي پلای په مشرۍ قطر ته تللی تر څو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړي. په پکتیکا کې د پاکستان د پوځي رژیم په وروستیو بریدونو کې 33 تنه شهید او ټپي شوي دي. پاکستان تېره شپه بیا اوربند مات کړ او په ملکي وګړو یې بمبار وکړ. او په افغانستان باندې د پاکستان د پوځي رژیم د وروستیو بریدونو ته غبرګونونه. منظور پښتین په پاکستانیانو غږ کړی چې د یاد هېواد حکومت پر وړاندې راپورته شي. بشپړ خبرونه، زه یوسف خان لالی یم. د افغانستان د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د لوړپوړي پلای په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته سفر کړی تر څو د پاکستان د پوځي رژیم له پلاوي سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په اړه خبرې اترې وکړي. دا خبرې اترې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ زیات شوی او دواړو خواو په مکرر ډول یو بل په پوځي ډولونو باندې بریدونه کړي دي. په وروستیو کې د پاکستان پوځي رژیم د پکتیکا ولایت په برمل او ارګون ولسوالیو کې په ملکي سیمو بریدونه کړي چې په پایله کې 19 ملکي وګړي شهیدان او 14 نور ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد او د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ د افغانستان د اسلامي امارت یو لوړپوړه پلاوی د دفاع وزیر د پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره دوحې ته تللی دی. دا چې واده سوی و له پاکستاني اړخ سره به نن په دوحه کې مذاکرات ترسره کیږي. د دفاع وزیر محترم مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د اسلامي امارت یو لوړپوړی هیئت نن دوحې ته ولاړ. بلې خوا تېره شپه یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو لخوا په پکتیکا کې په ملکي ځایونو هوایي بریدونه وسول چې یو تعداد ملکي هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان سول. اسلامي امارت د پاکستاني پوځیانو متکرر جنایت او د افغانستان د حریم نقض په تر ټولو سختو ټکو غندي او داسې کړنې د پارونې عمل او د جګړې د اوږدېدو هڅه بولي. له دې سره سره چې اسلامي امارت د پاکستاني پوځیانو تجاوز او د حریم نقض ته د ځواب ویلو حق ځان ته محفوظ ګڼي، خو د خپل مذاکراتي ټیم د حیثیت ساتلو او درناوي په منظور دی د اسلامي امارت مجاهدین له نویو تحرکات څخه ډډه وکړي. موږ یو ځل بیا تکراروو چې افغانستان په سوله ییز حل او سیمه ییز امن باور لري، خو کوم څه چې پیښیږي هغه ټول د پاکستاني اړخ د تجاوزونو له امله دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دواړو لورو خبرې به د ډیورنټ فرضي کرښې په دواړو غاړو د سولې او ثبات د ټینګښت پر موضوع راڅرخیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې پاکستان د تاوتریخوالي د زیاتېدو غوښتونکی نه دی او له اسلامي امارت څخه یې غوښتي چې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په دې خبرو کې به د دواړو لورو د پولو د امنیت لپاره عاجلې هڅې او د دواړو هیوادونو د سرحدي سیمو د سولې او ثبات ټینګښت هم شامل وي. دا خبرې داسې مهال ترسره کیږي چې پرون د پاکستان پوځ پر ملکي وګړو برید وکړ او یو شمېر ښځې، ماشومان او ورزشکاران یې شهیدان کړل. سیاسي شنونکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د سیمې هیوادونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ژورې اندېښنې لري او له دواړو خواوو یې غوښتي چې د جګړې پر ځای د دیپلماسۍ لاره خپله کړي. در نخست باید گفته شود که پاکستان تنها مشکل با طالبان یا امارت اسلامی ندارن. این به هر دولت افغانستان که طرف ثبات و قوت میرن مشکل داره، چون پاکستان یک حکومت ضعیف و افغانستان بی ثبات کار داره که همیشه دست بالا داشته باشه و اینجا سیاست داخلی و خارجی را تحت کنترل خود بگیره. و دومی که این جنگ فعلی که ادامه داره و جنگ تعرض خود پاکستان کرده، این یک پروژه کشورهای غربی هست و میخواد که منطقه را یا افغانستان به ثبات بسازه و اینجا شورش را ایجاد کنه تا که زمینه برگشت دوبارهشان با باگراند با افغانستان مطرح شود.
په تازه مورد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي سره په ټلیفوني خبرو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د حل لپاره د ډیپلوماټیکو لارو د کارولو باندې ټینګار کړی دی. ښاغلي عراقچي د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی چې د دواړو لورو د شخړو د سوله حل په موخه همکاري وکړي. متقي هم ویلي اسلامي امارت د جګړې غوښتونکی نه دی او د وروستیو نښتو لامل د پاکستان له لوري د افغانستان د هوایي حریم نقص و. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب. مارج صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر خپرونې ته بخیر راغلی. مارج صاحب، قطر ته د دفاع وزیر سفر به وشي کولی چې یو دایمي اوربند رامنځته کړي؟ مننه. لومړی جناب العالی صاحب تاسو ته تخنیکي همکاران لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ، پاکستان باندې دا اعتبار نشته، دا باور نشته. دا اته اویا کاله تاریخ ښودلی د همیشه راغلي ژمنې کړي دي، تعهدونه کړي، لاسلیکونه کړي دي، کمیټې جوړې سوي، کمیسیونه جوړ سوي دي. تر دې حده پورې چې نور ګاونډي هیوادو په حضور کې دا کار کړی، په نړیوالو میټینګو سټیجو کې دا خبرې کړي دي. اما ثبات یې مات کړي ځکه دی خپله واک اختیار نه لري. اول د خپله قطر هم یو پیارتي د امریکا ده لکه پاکستان، نو بیا په هر صورت باندې یو ځای د مقصد چې دوی لاړه سره کېناستل، باور اعتبار پرې نشته. پاکستان څخه جوړ شوی د خاص موخو دپاره. دغه جګړه ما بار بار ویل، دغه جګړه د پاکستان جګړه نه ده. په پاکستان باندې تعمیل شوی، په پاکستان عملي کوي. د دې شاته غربي نړۍ خصوصا امریکا لاس لري، غواړي دغه سیمه نارامه کړي، دلته بېثباتي راولي، ځان ته زمینه مساعده کړي چې خپل شرایط ومني، خپل باګراونډ ته دې جوی ته حرکت راوکړي، دغه برنامه پلان تطبیق کړي. دغه لپاره دا ګورئ تاسې دوی نه پوهېږي چې هلته نظامي تاسیسات چېرته دي، ملکي چېرته دي، او دا خلاف د کنوانسیونو د نړیوالو دي، خلاف د جرایم جنګي دي، خلاف د جرایم جنګي د پروتوکول 901 کال دي. مارم دوی دا کار قصدي کې تخریشونه منځته راولي. بیا وایم چې روسیه او ایران او چین ټول په دې خبر دي. هغوی غواړي چې امریکا راکش کړي، د دې ښه بند شي. هغوی اوس خپل شرایط او خپل ګټو ته ګوري. بهتره دا ده چې د قطر په ځای پاکستان سره خبرې کول، پاکستان ته وایي که ته رښتیا سوله غواړې، امنیت غواړې، تکتیکي دا کارونه نه کوې، راځه د سیمې ټول هېوادونه راوغواړو، کیونه غونډه به سره وکړو. په دې کې به یو تضمین عملي لاسلیک سي، د زبرځواک هېوادو استازي هم پکې ناست دي، یوه نسخه به شورای امنیت د ملګرو ملتونو ته هم ولیږو. بیا په تا باندې اعتبار شته. بغیر هغه نه اعتبار نشته. بله لاره یې دا ده چې له چارواکو نه هیله کوو چې دا ور لکه مولا خان غوندې چې سپهسالار نادر خان لاړه تله واړه فتح کړله، روان و اټک ته بېرته راوګرځاوه. تاسې دغه سرتیري که دا ور جنګ پیل شه بیا مې راګرځوئ، پرېږدئ چې لاړ شي اټک و مارګله، پرېږدئ چې تر کراچۍ بندره پورې بېرته د لوی امپراتور احمدشاه بابا رحمت الله علیه امپراتوري بېرته موږ یاد کړو. او دا ډېره اسانه کې دوی پوهېږي پاکستان کې نور هغه وسلې د ممبر او د ملا او د مذهب نشته. هغه ټول به پوس ولسواس ولو دغه عقیده موجوده ده. هغه پوځیان جنګ نه کوي ځکه هغه له هند سره که جنګ کوي د مسلمان وو، له افغان سره مسلمان سره جنګ نه کوي. پنجاب مارج صاحب په ډېرې بښنې سره که ماته وخت راکړئ جناب مارج صاحب، په ډېرې بښنې سره جناب مارج صاحب، ټرمپ ویلي خبر یم چې جګړه د دواړو لوري ترمنځ روانه ده او که ضرورت شي منځګړیتوب به هم وکوم. فکر کوئ د ټرمپ په ټوله کې دغه څرګندونې د دې په معنا ده چې ټرمپ په رښتیا هم وغواړي چې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ منځګړیتوب وکړي او په ټوله کې اوربند یا سولې او خبرې اترو تعامل ته لاره هواره کړي؟ دا اصلي خبره ټرمپ اوس کړې ده. ټرمپ همدغه برنامه جوړه کړې وه چې دوی سره خر په خر سي، وهلو ټکول سي، بیا ماته ضرورت چې زه راست د خپل راز بیا خپل شرایط او شرطونه ومني. دغه لپاره دا جنګ د همدې لپاره ده، جګړه د همدې لپاره ده. دا جګړه دوام پیدا کوي. زه ملت ته وایم چې تا تدابیر ونیسئ، مرستانین خپل تدابیر ونیسي، جګړه دوام کوي. دا د قطر او د بلبل ناس دا خبر نشته، په پنجاب باندې اعتبار نشته. خپل برای پنجاب خپل موخه لري، خپل لوی برنامو کې بیا وړې برنامې لکه خپل کورنۍ امنیت خراب دی، اوس غواړي ادرس یې پاته کړي، پام یې خواته راوګرځوي. موږ ته هم ګټه وکړه جګړو. په اولین ځل باندې پاکستان باندې ډزله ییزه حمله وسوله،
پوسې ورته پته سوې دلته د ناخلف نااهله ابوالعلا د افغانستان چې ځان ته افغان نه ویلې او واقعا وینه پردی وه په بده ورځ کې د همدغه خپل پلار پنجابي سره ودرېدل ځکه بده ورځ کې وینه ورسره درېږي دوی هم موږ ته معلوم څه څرګند څه چې واقعي غلامان واقعي اولاده واقعي وارثین د عیسی او د پنجاب څوک په دې خاوره کې ځان نه موږ ته سپینې کوترې کړې وو تهمتونه په نورو کول دا مسله موږ ته هم ښه واضح شوله بل خواهش مې له امارت اسلامي نه دا ده که ته واقعا اصول د نړۍ مراته ته واقعا شک و شبهې لرې کې دغه نن سفارتونه وتړه او خپل په سفیر وغواړئ دوی سفیر وباسه اصول هم دا دي چې واقعا که څوک د کوم هېواد سره په جګړه کې جنګ کوي تاسې ټول اصول ډیپلوماتیک وګورئ پروتوکول ډیپلوماتیک وګورئ دې کې واضح لیکل شوي چې سفارتونه اړیکې سره ډیپلوماتیک قطع کېږي کله چې ډیپلوماتیک اړیکې لري او بیرغ راپیږي بیا د جنګ خبرې ته نشي کولی دلته دا اصول به د کوله نشي او فورا سفیر باید ولېږل شي ټول قنصلیان باید وتړل شي خپل ډیپلوماتان وغواړي ډیپلوماتان ولېږي صحیح چې واقعا معلوم شي چې دا متعارض ده که سفارت دپاره د بیرغ ځلیږي تا دا دروغ ده درست مارج صاحب د راپورونه بېلابېل راپورونه خپاره شوي دي چې تیره شپه چې د پاکستان پوځي رژیم چې کوم بمبارونه کړي دي پکې ملکي وګړي شهیدان شوي دي افغانان ترڅنګ د کرکټ ډیری لوبغاړي هم شهیدان شوي دي که کوم هیواد داسې یو کار کوي د جګړې په وخت کې چې ملکي کسان په نښه کوي فکر کوئ چې په نړیوال قانون کې یا هم ICC یا هم ICJ یا په ټوله کې ملګري ملتونه نور ډیری سازمانونه چې د بشري حقونو لپاره کار کوي ولې خاموشه دي ولې څه نه وایي او د دا رقم کار لپاره کومه جزا څه شته دي بالکل ګورې تاسو دا شی زیاتېږي دا نور ځي ملکي تاسیسات هم ولې ملکي کورونه حتی غریب غربه او خیمه‌نشین خلک هم ولي د دې لپاره چې تخریج جوړ کړي جګړه نور هم سیاستونه وپاروي نړیوال سازمانونه دا خپل زبرځواک هېوادو جوړ کړي دي کنې خو واضح په کنوانسیون د ویانا 1940 کال او دغه پروتوکول کې واضح راغلي چې ته به ملکي ساحه عام وګړي ملکي تاسیسات غیر نظامی تاسیسات مواشي ځنګلونه دا ورته نه ولي هر یو نظام د جبران خسارې لري او عدالت محکمې بین عدالت کې سزا لري په اووم فصل د منشور ملل متحد کې سرحد په دې راغلی ده اعلامیه د حقوق بشر خو 1970 کال په ځای پرېږدي باندې یاد راځي دا نقصې اول د خپل حریم نقصول په خپل ذات کې جرم ده مګر چې هغه د غربي نړۍ په لاس کې وي زبرځواک هېوادو هغه بودیجه ورکوي هغه نو که دغسې نه وای اوس یو عادي ملکي کس بلې خاورې ته نه ځي ویله صاحب جاسوس راغلی مداخله ده او امنیت نقص کدا که لویه خبر ته جوړوي ماندا راځي بمبار کې کومه خبر نشته دا خو د هغوی په لاس ده که برنامه د هغوی د بیا تاکید کومه چې د هغوی برنامه ده پلې کوي یې پروګرامونه وسیع دي جګړه لویږي پراخیږي دغه لپاره 2-3 اپشنه دي انتخاب دي چې دا باید وسي یا دا ده چې سره کینې په سیمه ییزه کچه باندې او یا دا ده چې جګړې ته باید پوخ دوام ورکړي افغانان ناسم په ځمکنۍ جګړه کې ښه غښتلي دي او د افغانستان جغرافي جوړښت او د خلکو مغزي روحیه دې ته آماده ده چې په 2 ورځو کې ټول پاکستان فتح کوي بدون له کومې خبرې بدون له لافونه بدون له باټونه بله دا واقعیت ده او پنجابیان په دې پیلو وزیرتونه هم داسې دي دا هغه نه د کاروالي بغیر لږ نرمش شو په خبرو غولیدو په ناس په دې باندې څه نه کیږي درست د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم عزتمند اورېدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښه شپه ولرئ